د سرحدي امنیت او ستراتیژیکو سیمو ارزونې په موخه بدخشان ته د هیواد دفاع وزیر سفر. دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد شمال ختیځو سیمو ته د سفر پر مهال د بدخشان ولایت د ځینو ولسوالیو له هغو مهمو ستراتیژیکو او سرحدي سیمو لیدنه کړې چې له چین، تاجکستان او ډیورنډ فرضي کرښې سره وصل دي. د دفاع وزارت مرستیال بیان وایي ښاغلي مجاهد د افغان سرحدي ځواکونو د فعالیتونو او چمتووالي ارزونه کړې او ټینګار کړی چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپل سفر پر مهال د افغانستان له هغو مهمو ستراتیژیکو سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه چې له چین، تاجکستان او ډیورنډ کرښې سره نښتي دي. د دې لیدنې پر مهال دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتووالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی. سیاسي شنونکي د دفاع وزیر دغه سفر مهم یادوي، وایي چې د سرحدي سیمو دا ډول لیدنې د لا ښه امنیت او د سرحدونو د لا ښه خوندیتوب لپاره ګټور دي. د افغانستان شمال ته د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر سفر دا د سیمه‌ییز سیاسي بدلون په چوکاټ کې نسبتاً مهم ده، خو زیاتره داخلي او امنیتي اړخ لري. خو په ټوله کې د دغه ستراتیژیک موقعیت ارزونه د افغانستان د ثبات او په افغانستان کې دننه د اوسنۍ امنیت د ډاډ ورکولو په معنا باندې بللی شو. د دفاع د ملي وزیر ښاغلي محمد یعقوب مجاهد سفر بدخشان ته، بیا شرقي سیمې ته، خصوصا واخان و کران و منجان و زیباک ته ډېر مهم دی. واخان د نړۍ بام دی او د افغانستان سر دی، لکه څنګه چې د خپل په پخوا خبرو کې ویلي چې واخان د هیواد سر دی او چې سر نه بدن به نه وي. دا ډېر مهم ده په استخباراتي لحاظ، په امنیتي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په هر لحاظ باندې. بدخشان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې شمالي لور ته له تاجکستان، په ختیځ کې له چین او په ډیورنډ کرښه له پاکستان سره وصل دی.